دا ځای د نڅړن په نوم باندې یادېږي. راځه به چې د دې کونډ ته به راخاته دلته به مجلس به کوو غسل به کوو به چې دا ځای چې کوم دی دا یې په پښو کې غوڅ کړی دی. پخوانو خلکو به ویل چې دلته خلک به چې دی جاهل وي او جهالت په وخت کې دا کار کړی دی. دا د خپله معلومه ورځ وه که نه چې بس څه وخت به راخوشي شوي چې دی چې دې ته نڅړن وایي نو دا ورته دغه وخت نه به چې دی نڅړن وایي. طبي ځایونه دي نو بالکل داسې زړه راښکونکي ځایونه دي چې څومره پورته ځنګل ته ځي مغومره چې دی انسان ځان ته راجذبوي او نه پرېږدي چې بېرته انسان شاته لاړ شي. درنو لیدونکو نو د چیلګټو پر طرف روان یو لړم بیخي راګڼېدو کې ده. الله دې وکړي چې په موږ باران راښکته نه شي. دلته که لږه ورځ هم راشي یا لړه راشي نو حتما د واره باران کېږي که نه ځکه د غرونو سرونه دي. دلته یو ساحې ته راورسېدلو. دا کاکا موږ سره په دې د لارې ملګری دی. خبره موږ ته دا لاره ښیي دغه کوم تاریخي ځایونه دغه راته ښیي. دې ځای ته چې راورسېدو نو دې ځای کې شاته یو ډنډ دی که تاسو په دغه کیمره کې ښکاري. ما ته تپوس وکړو چې کاکا دا څنګه ډنډ دی تاسو د مال د اوبو دپاره جوړ کړی که څنګه. بیا دې وویله چې نه دا ځای د نڅړن په نوم باندې یادېږي. نو نور به د دې کاکا نه وپوښتو چې نڅړن ولې دې ته وایي دا څه کاکا په دې اړه لږ معلومات راکړي. دا خو به چې دی د نن نه څو سوه کاله مخکې به چې دی دلته دا خلک به چې دی جهالت و به چې دی دلته به راته به چې دی دې کونډ ته به راخاته دلته به مجلس به کوو غسل به کوو به چې دی دا ځای چې کوم دی دا یې په پښو کې غوڅ کړی دی. ښه دا مطلب په اتڼ کې دا ځای داسې ډوب کړی دی. دا یې په اتڼ کې دا ځای دغه کړی دی دا غوڅ کړی دی به چې دی سیل ته به راخاته لکه اوس چې موږ او تاسې دلته سیل ته راغلي و نو دلته به سیل کوو به چې دی بیا به دې ځای نه بېرته کورونو ته تلو. دې ته دغه وجې نه نڅړن ورته وایي. دا داسې خپله معلومه ورځ وه که نه چې بس څه وخت به راخوشي شوي. دا کله چې بیا سیل تړه وشو به چې دی دلته به دغه کې دا راتله به نو سیل ته چې بیا وشو بیا به راتلل دلته بیا سیل کوو به چې دی. دا د خبره داسې مسلمانانو کافرو څوک به راتلل دلته؟ دا داسې پخوانو خلکو به ویل چې دلته خلک به چې دی جاهل وي او جهالت په وخت کې دا کار کړی دی. نو اوس فکر کوم دا ځای دا نوم نڅړن چې دی دا هم د دې ډنډ د وجې دی. دا د دې ډنډ د وجې دی به چې دی چې دې ته نڅړن وایي نو دا ورته دغه وخت نه به چې دی نڅړن وایي. اوس پورته چیلګټو ته څومره لار به پاتې شي؟ اوس چیلګټو ته داسې یو 100 متره ځای پاتې دی به چې دی مطلب دغه ملګري چې دغه رسېدلي دغه بس چیلګټې دي دغه چیلګټې دي دغه دي بس ورسېږو د خیره. ډېره زیاته مننه کاکا ستانه او مستې به موږ سره په لار کې ملګری نور کوم تاریخي ځایونه راتله کوم دغه راتله هغه معلومات به زموږ سره د لیدونکو سره شریکې. نو لیدونکو تر دې ځایه را رسېدلي او داسې پسې نور هم مخکې ورځو. طبي ځایونه دي نو بالکل داسې زړه راښکونکي ځایونه دي چې څومره پورته ځنګل ته ځي مغومره چې دی انسان ځان ته راجذبوي او نه پرېږدي چې بېرته انسان شاته لاړ شي. خو موږ چې کوم ځای هدف دی ما هدف ته ځان رسوو دغه ځای نه لیدنه کوو د تاسو سره شریکوو او بیا به د ملګرو سره مشوره کوو چې کوم طرف باندې به ځو او اخبیت به واپسي کوو د خیره سره.